د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي سکال د خدای په نصرت د خلکو په مرسته او د افغان امنیتي ځواکونو د میړانې له برکته د جګړې په میدان کې د فوقالعاده بریاو کال و. نه یوازې دا چې طالبانو سخت ګزارونه ولیدل، تش په نوم والیان، ولسوالان او قومندانان یې ووژل شول، بلکې د الفت عملیات کاملا ناکام او د سختې ماتې سره مخ شو. په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، فاریاب او غزنی ولایتونو کې ډېرې هغه ولسوالۍ او سیمې له لاسه ورکړې چې دا څو کاله یې هلته مسلمانان د جبر لاندې نیولي وو او هر ډول وحشت یې په بیګانه ملکي خلکو کولو. د طالبانو د همدې پرلپسې ماتو ترڅنګ په ختیځو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د دوامداره ځمکنیو او هوایي عملیاتو په مټ په دې وتوانېدل چې د داعش ځالې په بشپړه توګه له منځه یوسي او د جګړې او تروریستي اعمالو صلاحیت یې فلج کړي، چې ښې بېلګې د ننګرهار په اچین، هسکه مینه، شیرزاد، لالپورې او نورو ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د عملیات او اوسنی پراخ حضور دی. طالبان نه یوازې دا چې خپله یوه ترهګره ډله ده، بلکې نورو نړیوالو ترهګرو شبکو ته هم د فعالیت چتر برابر کړی دی. د داعش ترهګرې ډلې اکثریت غړي د طالبانو د خیالي امریت جنګالي دي او یا هم د القاعده پخواني غړي دي چې طالبان ورسره پراخې اړیکې لري. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه مصمم دي چې د ټولو ترهګریزو ډلو په وړاندې په پوره قاطعیت عملیات وکړي.